موږ ژمن یو چې د افغانستان د لا قوت دپاره به په هره معنا هڅه کوو او کوشش به کوو چې په هوایي او زمیني او په هر راز ټکنالوژي باندې خپل پوځونه سنبال کړو تر څو هر دشمن ته د دوی د دشمنۍ او د دوی د ورانکارو فکرونو او عملونو مطابق سزا ورکړو. موږ پر چا یرغل نه دی کړی، موږ د چا په کورنیو چارو کې مداخله نه ده کړې او نه غواړو او نه دا د اسلامي امارت سیاست دی. البته دا حق لرو چې خپل سیاست وساتو، خپل وطن وساتو، خپل دین او خپل عقیده وساتو. نو مهرباني وکړئ راوړاندې سئ په هره برخه کې د اسلامي امارت سره تعامل وکړئ او د اسلامي امارت سره خبرې اترې او مذاکرات وکړئ. تاسو د اسلامي امارت او یا د افغانستان ملي منافع مطالعه کړئ او هغوی ته په کتو د هغوی په نظر کې نیولو سره زموږ سره مخ ته ولاړ شئ. کله چې زموږ اسلام دین او عقیدې ته خطره نه وي او زموږ ملي منافع محفوظ وي، موږ د ټولو هیوادونو سره تعامل غواړو. موږ د شرقي ځواک سره هم تعامل غواړو، د غربیانو سره هم تعامل غواړو، د سیمې د لوی او وړو قدرتونو سره مثبت تعامل غواړو. داسې تعامل چې په متقابل احترام ولاړ وي. هیڅ کله داسې تعامل نه غواړو چې په هغه کې د افغانانو سپکاوی او ضعف. موږ د یو سیال په حیث د هر چا سره هر نوع مذاکرې ته آماده یو. د افغانستان د خاورې څخه دې هیڅوک نه ډاروي. ځینې جهتونه ستا، ځینې کړۍ ستا چې د افغانستان خاوره اوس هم لیرو هیوادونو ته او یا هغو هیوادونو چې د افغانستان په اړه معلومات کمزوري وي د ډار خبرې کوي او یا د افغانستان څخه د تهدید خبرې کوي. افغانستان یو مسؤل نظام لري، داسې نظام چې کولی شي خپل امنیت هم وساتي او د خپلې خاورې څخه داسې خطر هم محو کړي چې هغه نور متضرر کوي. د داسې خطر احساس کې څوک نه کوي. په دې اړه چې څه تبلیغات کیږي هغه هر څوک د خپلو منافعو دپاره کوي او هر څوک یې د خپلو مفاداتو دپاره کوي. ټول باید متوجه افغانانو ته وایم چې متوجه واوسیږئ، ځیرک واوسیږئ. اوس هم ستاسو په وړاندې دسیسې په کار لوېدلي دي. ځینې جهتونه کوشش کوي ستاسو امنیت اخلال کړي، په تاسو کې بد امني راولي، اقتصاد مو کمزوری کړي، پل او پلچک مو در خراب کړي، ستاسو ترمنځ په یو او بل نامه باندې تفرقه او اختلافات واچوي. لوی هدف ته متوجه سي چې هغه وحدت ساتل دي، د نظام ساتل دي، د جغرافیې ساتل دي. دا مد نظر کړئ. وروسته ګورئ چې هر هغه عمل او هر هغه کړنه هغه که د افغان وي، د افغانستان یو څوک وي او که خارجي یو څوک وي، د هغه په وړاندې د هر هغه عمل په وړاندې بیا ودرېږئ چې هغه ستاسو دغو لویو مصالحو ته خطر جوړوي او یا ستاسو دغه لوی مصالح چې دي هغه کمزوري کوي، ستاسو په وړاندې خنډونه ایجادوي. د چا په پروپاګند او بېځایه تبلیغاتو باندې باید خطا نه سي. موږ ژمن یو چې انشاءالله په هره برخه کې به افغانستان پر خپلو پښو دروو او په هره برخه کې به کوشش کوو چې افغانان خودکفا او د پردیو د احتیاج څخه خلاص شي.